لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته پخیر راغلی. ولسمشر غني نن د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس سره په ارګ کې کتلي دي. ارګ وایي په دغه کتنه کې هایکو ماس وویل له افغانستان څخه د آلماني ځواکونو د وتلو باوجود د افغانستان حکومت سره زموږ ژمنه پر ځای ده او په هر ډول شرایطو کې د افغان ولس ترڅنګ ولاړ یو. وسلوالو کسانو د غور کابل لوی لارې اړوند دولتیار ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 2 موټرو مسافر یو نامعلوم لور ته تښتولي دي. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالمجید ناطقي وایي پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده او مسافر د کابل څخه د غور مرکز فیروزکو ته روان و. ناطقي وایي تښتول شوي مسافرو کې یو شمېر محصلین دي او تر اوسه یې د برخلیک په اړه کوم معلومات نشته. د غور سیمه ییز چارواکي تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. طالبانو د سولې اړوند دوی ته منسوب هغه طرحه رد کړه چې یو شمېر رسنیو په اړه راپور ورکړی و. طالب ویان ذبیح الله مجاهد شمشاد نیوز ته د اسلامي حکومت سولې حکومت تر نوم لاندې هغه طرحه جعلي وبلله چې د یو شمېر رسنیو له لوري خپره شوې وه. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.